السلام علیکم. دا د زمیلا ببرګزای د وینډوز 10 سریال څلورمه ښوونیزه ویډیو چې د وینډوز 10 اکسسوریز اپلیکیشن چې د دغه مبادی ښوونیزې ویډیو له دایرې څخه وتلی نه وي پکې رانغاړم. امید دی مبتدي زده کوونکو لپاره ګټوره ثابته شي. د دغه ښوونیزې ویډیو اساسي هدف د وینډوز 10 خپل ذاتي یا خصوصي پروګرامونه او فولډرو سره آشنایي ده. دا هغه منځني سایز پروګرامونه دي چې په خپله وینډوز 10 اپریټینګ سیستم کې دننه پروګرام شوي راځي او د وینډوز په انسټالولو سره دا ټول اکسسوریز پروګرامونه نصب شوي راځي، لکه سیستم آیکن چې په وینډوز کې د کوچني پروګرامونو نمایندګي کوي. په همدې توګه دا اکسسوریز ټولز یا اپلیکیشن لکه نوټپاد، مایکروسافت ایج، وډپاد، کلکولیټر او نور داسې ډیزاین شوي چې استعمالوونکي ګڼ کارونه لکه مکتوب او راپور لیکنه، رسامي، ګرافیک اړوند کارونه او د کمپیوټر نور اساسات په اسانه او معاصره توګه اجرا کړي. وینډوز 10 چې د مایکروسافت کمپنۍ یو اپریټینګ سیستم دی په داسې بڼه پروګرام او ډیزاین شوی دی چې زده کول یې د هر چا لپاره یوه ښه معرفتي پیلامه او تهداب کیدای شي، په ځانګړې توګه د مایکروسافت پروګرامونو تعقیبولو او زده کولو لپاره. د بیلګې په توګه پایلې له نوټپاد څخه کوو چې مبتدي استعمالوونکي په ځینو مواردو کې د لنډ نوټ اخیستلو لپاره کارولی شي. د خلاصولو لپاره سټارټ مینو باندې کلیک کړئ او د سکرول بار په واسطه لاندې اکسسوریز فولډر ته په رسیدو ورباندې کلیک کړئ ترڅو فولډر پرانیستل شي او بیا په نوټپاد باندې کلیک کړئ ترڅو نوټپاد پروګرام خلاص شي. باید ووایم چې د مایکروسافت کمپنۍ د ټولو اپلیکیشنونو انټرفیس ورته والی لري، که هغه وینډوز وي یا ورډ، اکسل او پاورپاینټ یا نور. ټول ورته کړکۍ او برخې لري، لکه په دغه نوټپاد اپلیکیشن وینډو کې چې تاسو ګورئ چې پکې ټایټل بار، مینو بار او سټاټس بار او د فایل ثبتولو او خلاصولو ډیالوګ باکسونه لري. ورته عناصر د وینډوز په ټولو اپلیکیشنونو کې موجود دي. پاتې دې نه وي چې مخکښ استعمالوونکي لکه ویب سایټ ډیولپر د HTML او CSS کوډونو په مرسته د ویب سایټ ډیزاینولو لپاره هم کاروي، چې بیا د کتلو لپاره د وینډوز 10 براوزر مایکروسافت ایج او یا پخوانی براوزر انټرنیټ ایکسپلورر کې آوټپوټ یا کوډ شوی ډیزاین کتل کیږي. خو شرط یې دا دی چې په نوټپاد کې د HTML کوډونو رسولو څخه وروسته د فایل ثبتولو پر وخت د نوم نه وروسته د TXT اکستنشن پر ځای HTM اکستنشن ورکړل شي، څو براوزر چې یوازې HTM اکستنشن پیژني فایل تشخیص او د یوې انټرنیټي صفحې په توګه یې تاسو ته پرانیزي. اوس مو چې د نوټپاد اپلیکیشن ولید چې یو ساده ټکسټ فایل جوړولو او HTML کوډونو په مرسته د انټرنیټي صفحې ډیزاین کولو لپاره استعمالیدای شي، په همدې تړاو راځئ چې د وینډوز 10 براوزر هم وپیژنو چې د انټرنیټي صفحو د پرانیستلو لپاره کارول کیږي. مایکروسافت ایج او انټرنیټ ایکسپلورر د وینډوز اپریټینګ سیستم خپلې براوزر یا اپلیکیشنې دي چې د HTML فایلونو د پرانیستلو لپاره کارول کیږي او کولای شو چې په مرسته یې مجازي نړۍ انټرنیټ ته هم وردننه شو او آنلاین ویډیوې او نورو معلوماتو ته لاسرسی ولرو. همداشان نورې براوزرې هم شتون لري چې موږ کولای شو انټرنیټي صفحې پرې پرانیزو، لکه کروم چې د ګوګل براوزر ده او نور. او همدارنګه د همدې براوزرو په مرسته چې د وینډوز اپریټینګ سیستم خپلې براوزرې یا اپلیکیشنونه دي، موږ هم کولای شو چې مجازي نړۍ یا انټرنیټ ته وردننه شو او آنلاین ویډیوې او نورو معلوماتو ته لاسرسی ولرو. د دې لپاره چې د براوزرو ته دننه شو، سټارټ مینو کې مایکروسافت ایج ته ټک ورکړئ او د پخواني انټرنیټ ایکسپلورر لپاره سټارټ مینو کې اکسسوریز ګروپ ته ځو او له هغه سایت څخه انټرنیټ ایکسپلورر باندې کلیک کوو. ګورو چې اپلیکیشن خلاصیږي چې ټایټل بار، تابز او ادرس بار د دغو براوزرو مهمې برخې دي. ادرس بار د ویب سایټونو د ادرسونو د ټایپولو لپاره کارول کیږي، ځکه چې انټرنیټ کې پلټنې لپاره دا حتمي ده چې موږ د ځینو ویب سایټونو ادرسونو یا ډومین نومونو سره آشنایي ولرو، چې هر ډومین نیم یا انټرنیټي ادرس له دریو برخې جوړیږي چې شامل د سب ډومین،
دومین نوم او اکستنشن یا پاسورد دي. او که چیرې غواړئ ټایټل بار ته نور تابونه اضافه کړئ پلس ساين باندې کلیک کړئ تاب اضافه کیږي او په هر تاب کې تاسو کولی شئ یو نوې انټرنیټي صفحه پرانیزئ او که غواړئ چې تاب له منځه ویسئ نو په ایکس ساين باندې کلیک کړئ تاب هم بیرته له ټایټل بار څخه حذفیږي. د وینډوز براوزر نه وروسته بل خصوصي اپلیکیشن ورډپاد ده چې د نوټپاد څخه پرمختللی دی او ډیر کارونه لکه راپور لیکنه، مکتوب لیکنه، ایسې او نور ډیر څه د همدې پروګرام په واسطه ترسره کولی شو. اپلیکیشن ته د ننه کیدو لپاره سټارټ مینو باندې کلیک کړئ، اکسسوریز فولډر ته په سکرول بار ځان ورسوئ او بیا ورډپاد ته ټک ورکړئ. په دې سره پروګرام ته د ننه کیږئ. تاسو ګورئ چې د نوټپاد اپلیکیشن انټرفیس ډیر ورته والی له وینډوز نور اپلیکیشنونو سره لري چې ټایټل بار او په ټایټل بار کې کلوز، ماکسیمایز او مینیمایز علامات او همدارنګه مینو بار، سټیټس بار او رولر شتون لري او د مینو بار په هر تاب باندې په کلیک کولو سره اړونده ریبن یې څرګندیږي او هر ریبن په ګروپونو ویشل شوی چې هر ګروپ د یو لړ تنیو څخه یې جوړښت رامنځته شوی لکه کلیپ بورډ، فونټ، پاراګراف، انسرټ او ایډیټینګ. د یادونې وړ ده چې په وینډوز اپلیکیشنو کې موږ کولی شو په دریو طریقو سره کار وکړو چې مینو، ټولبار او د کیبورډ شارټکټ کیز ده. دا چې د کومې طریقې نه تاسو کار اخلئ تاسو پورې اړه لري خو زه په خپله ډیری وخت د مینو او ریبنو څخه خو په ځینو مواردو کې د کیبورډ شارټکټ کیز څخه هم کار اخلم. څرنګه مو چې وویل چې ورډپاد یو ورډ پروسسر پروګرام ده نو د متن اړوند چې کوم کارونه دي هغه ټول په ورډپاد کې ترسره کولی شو. د بیلګې په توګه زه دلته یو هیډینګ ورکوم او یو متن یا تکست د بل پروګرام نه راوړم. په وینډوز کې دا ښه والی ده چې په هر پروګرام کې تاسو یو متن یا ګرافیک غواړئ چې د یو پروګرام نه بل پروګرام ته انتقال کړئ کولی شئ د کاپي او پیسټ له لارې دا کار ترسره کړئ. اوس دا متن سلیکټ کړی ده زه کاپي ورته وایم او راځو بیرته نوټپاد ته. کوم ځای کې چې غواړئ دا متن پیسټ شي کرسر همغه ځای ته راولئ، موقعیت ورکړئ او د کلیپ بورډ په ریبن کې تاسو پیسټ آپشن ګورئ په دې باندې کلیک کړئ نو ستاسو متن پیسټ یا کاپي کیږي. که چیرې غوښتئ مو چې په خپل ټکسټ کې ځینې تغییرات راولئ یا په فارمټ کې څه عدلون او بدلون راولئ نو تاسو کولی شئ چې په ریبن کې د فونټ د کټګورۍ نه په استفادې سره دغه کار ترسره کړئ. د بیلګې په توګه دغه عنوان دی زه یې سلیکټ کوم. که چیرې دغه فونټ ته تغییر ورکوئ نو کلیک یې کړئ او د لیست نه د خپلې خوښې وړ فونټ سلیکټ کړئ او که سایز ته یې تغییر ورکوئ نو کولی شئ سایز یې لوی یا کوچنی کړئ. همدارنګه د دغه آیکانو په واسطه تاسو کولی شئ چې سایز یې لوی یا کوچنی هم کړئ او که چیرې غواړئ چې بولډ لیکئ په دغه آیکانو باندې کلیک کړئ آی ایټالیک، یو انډرلاین او که سټرایک وکوئ ټول عنوان باندې کرښه وباسئ نو کولی شئ د دغه آیکانو نه استفاده وکړئ. همدارنګه دوه ایکسونه دي تاسو کولی شئ چې د ریاضي او کیمیاوي فورمولو په لیکلو کې دغه آیکانو څخه استفاده وکړئ. رنګ ته تغییر ورکوئ نو کولی شئ د ټکسټ رنګ ته تغییر ورکړئ او که چیرې هایلایټ کوئ نو کولی شئ چې ټول ټکسټ هایلایټ کړئ. پر ریبن کې د پاراګراف کټګورۍ نه په استفادې سره تاسو کولی شئ په پاراګرافونو کې ځینې تغییرات راولئ. د بیلګې په توګه کرسر هم په دې پاراګراف کې ده غواړئ پاراګراف ښي لوري ته انډنټ ورکړئ، 14 کرکټره د کیڼ لوري نه ښي لوري ته انتقالي بیرته ډیکریز انډنټ ورته ووهئ نورمال حالت ته راځي. که چیرې د پاراګراف د لاینونو په منځ کې فاصله زیاتوئ د دغه ځای نه کولی شئ فاصله یې کمه یا زیاته. همدارنګه که چیرې لیست د ټوکو وي غواړئ یو ځانګړی فارمټ ورکړئ نو سټارټ لیست باندې کلیک کړئ. دلته هر فارمټ چې وغواړئ ټوکو ته یو ځانګړی فارمټ یا نمبر ورکولی شئ. همدارنګه پاراګراف ته کولی شئ چې جسټیفای کړئ لیفت، سنټر، رایټ او یا هم جسټیفای.
ریبن کې د انسرټ کټګورۍ نه په استفادې سره تاسو کولی شئ انځور، ګرافیک، تاریخ او تایم یا ابجکټ په خپل فایل کې اضافه کړئ. کرسر په مناسب ځای کې راولئ، پکچر باندې کلیک کړئ او خپل د خوښې وړ انځور سلیکټ کړئ، اوپن ورته ووایئ، پکچر په فایل کې اضافه کیږي. همدارنګه که چیرې غواړئ تاریخ اضافه کړئ، کرسر په مناسب ځای کې راولئ، ډیټ اینډ ټایم ورته ووایئ، تاریخ باندې کلیک کړئ، تاریخ هم په فایل کې اضافه کیږي. ریبن کې د ایډیټینګ کټګورۍ نه په استفادې سره تاسو کولی شئ یو لغت په ټکسټ فایل کې پیدا کړئ او هم یې عوض کړئ. فایند یوازې پیدا کوي او ریپلیس یې پیدا کوي او عوضوي. دلته د بیلګې په توګه زه ټیبل ورکوم، ریپلیس ویت ټیبل پیدا کړي، ریپلیس یې عوض کړي د چیز سره، ټیبل 1 سره. فایند نیکسټ ټیبل یې پیدا کړه، ریپلیس ورته ووایئ، تاسو ګورئ چې د ټیبل 1 سره یې ریپلیس یا عوض کړ. ویو ټاب باندې په کلیک کولو سره تاسو ګورئ چې ریبن هم تغییر مومي، چې په دغه ریبن کې درې کټګورۍ دي: زوم، شو اور هاید او سیټینګ. زوم کې زوم ان او زوم اوت چې ظاهري شکل د ډاکومنټ کې تغییر راولي او په پرنټ کې کوم اثر نه پرې اچوي. همدارنګه په شو اور هاید کې که چیرې رولر او یا د لاندې سټیټس بار نه غواړئ نو دا آف کړئ، او که چیرې غواړئ باید فعال وي. او واحد اندازه ګیری اوس انچ ده، که چیرې غواړئ تغییر ورکوئ نو کولی شئ سانتي متر ته یې واړوئ. او په پای کې که چیرې غواړئ چې فایل مو ثبت شي نو فایل ټاب باندې کلیک کړئ او له دې ځای نه سیو ورته ووایئ. نارملی وینډوز ټول فایلونه په ډاکومنټس فولډر کې ثبتوي، چې تاسو هم کولی شئ چې همدې فولډر نه په استفادې سره فایل ته نوم ورکړئ او په همدې فولډر کې ثبت کړئ. زه نوم ورکوم امین. ورډپاد کې چې تاسو هر فایل ثبتوئ نو اکستنشن یې RTF دی، یعنې ریچ ټکسټ فارمټ. سیو ورته ووایئ، فایل هم د امین RTF په نوم په ډاکومنټس فولډر کې ثبت شو. دا و زموږ د نن ورځې د ښوونیزې ویډیو محتویات چې تاسو ته مې وړاندې کړل. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې نو ضرور یې لایک او شیر کړئ، او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ او ګینګي او زنګولې ته هم ټک ورکړئ ترڅو د ټولو نویو ښوونیزو ویډیو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښه وخت.